السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبان وایي افغان خاوره هیڅ یرغلګرو نه ده هضم کړې، امریکا دې د پاتې کېدو هیله نه کوي. طالبانو په خپله ورځنۍ سرمقاله د امریکایي جمهور رئیس ټرمپ وروستۍ وینا ته پاملرنه کړې او ویلي دي چې ټرمپ ته پکار ده چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او ژر تر ژره له افغانستانه خپل ټول عسکر وباسي او پرېږدي چې افغانان د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د امریکا د نظامي اکاډمۍ څخه د فارغو شویو عسکرو په مناسبت جوړې شوي غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې نور به تاسې ابدي جنګونو ته وانستول شئ، نور به تاسې په داسې ملکونو کې ونه جنګېږئ چې نومونه یې د ډېرو امریکایانو زده نه دي، نور به تاسې د لرغونو هیوادونو په جنګونو کې برخه وانخلئ. طالبان وایي ټرمپ رښتیا ویلي دي چې نور به یې ځواکونه د لرغونو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي، ځکه د افغانستان نه ختمېدونکې جګړه په نړیواله کچه د امریکا حیثیت ته د سخت زیان ترڅنګ دغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی دی او وروستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې په امریکا کې د دغې بایللې جګړې ملاتړ به په بېساري توګه کم شوی دی او خلک پوهېدلی دي چې د دې جګړې په اړه ورته امریکایي کمیشنرانو دروغجنې وعدې ورکړي دي. سرمقاله زیاتوي له نن څخه نږدې 20 کاله وړاندې د اسلامي امارت مؤسس مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحم الله علیه امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې د افغانستان د اشغال له ارادې تیر شي، ځکه د افغانستان خاوره هیڅ یرغلګرو نه ده هضم کړې. امریکایان دې هم د افغانستان د اشغال لپاره مټې نه بډ وهي، که نه په داسې جګړو کې به ښکېل شي چې بیا به یې د وتلو لار نه ورمعلومیږي. سرمقاله وړاندې وایي چې د افغانستان د روان پیچلي وضعیت څخه د وتلو لپاره د روان 2020 کال د فروری میاشتې کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې شوی تړون تر ټولو غوره او لنډه لاره ده چې په وینا یې د دغه تړون بشپړ عملي کېدل د افغان او امریکایي ملت دواړو لپاره ګټور دی. افغان ملت به بیرته ازادي او استقلال واخلي او په خپله به یو ځواکمن اسلامي نظام جوړ کړي او امریکایي ملت به له نور ځاني او مالی زیان او په نړیواله کچه د خپل بایللي حیثیت لا ډیر خرابېدو څخه وژغورل شي.